په افغانستان کې د ترافیکي پیښو په برخه کې خونړۍ لارې مزار بغلان د کابل جنوب شاهراه د کابل تورخم هغه لارې دي چې زیات ترافیکي حادثات پکې رامنځته کیږي. د ترافیک عمومي ریاست وایي په لوی لارو کې د ترافیکي پیښو د کموالي په برخه کې هڅې پیل کړي دي چې د تیر کال په پرتله په دې برخه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. متاسفانه خونړۍ لارې چې موږ لرو یا شاهراه د باغلان مزار چې سمنګان کې راځي، خصوصا نقاط سمنګان د ولایت موږ دغلته زیات حادثات لرو. موږ خپله تللي برسیم کړې ده. سړکونه نهایتا خراب دي. د دغو وجې موږ یو خو شاهراه د سرعت چې په زیات شي جاده خرابه وي طبعا حادثې رامنځته کیږي. د کابل جنوب شاهراه ده، لوی طویل شاهراوې دي، تاسیسات یې د منځه تللي دي. په دو کې موږ تلفات لرو. موږ تلفات درلودل زیات د کابل تورخم شاهراه وه چې لله الحمد د پرسونل په توظیف سه او د رهبرۍ په حمایت څخه موږ وکولی شو چې دغلته د حادثاتو ګراف راټیټ کړو. د ترافیکو ریاست زیاتوي په هیواد کې جګړې نشته او زیاته مرژوبله اوس مهال د ترافیکي پیښو له امله رامنځته کیږي. د ترافیکو ریاست زیاتوي عمده عوامل د چلوونکو بېغوري، د لویو لارو خرابوالی، په قوانینو نه پوهېدل او په تیر کې په غیر قانوني ډول د جواز ورکول دي. فهم د ډرایورۍ یا د موټر چلونې مهم دی او هغو ته پابندي او تعهد دی چې په دې برخه کې موږ مشکلات لرو او عنصر عوامل یې هم هغه دي چې په تیر کې موږ په تیرو لسیزو کې په غیر قانوني شکل سره په افغانستان کې لایسنس ویشل شوی دی او فوق العاده ورکړل شوی دی. هغه اصول، هغه شرایط یې نه دي پوره کړي، هغه امتحانات او فلټر یا فلټریشن یې نه دی اخیستی، دغو نه دي وتلي. دغه مشکلات دي. دغه ریاست وایي په روان کال کې په هیواد کې 1300 ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې 600 کسان په ترافیکي پیښو کې مړه شوي او 1300 کسان ژوبل دي.